په کندهار کې میشت سوداګر وایي چې د افغانستان د تازه او وچې میوې 80 سلنه صادرات له دوی کندهار څخه کیږي، خو دې برخه کې حکومت هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړي. کندهاري سوداګرو پر حکومت نیوکه وکړه چې د اسانتیاوو د برابرولو پر ځای دوی ته په ګمرکونو کې ستونزې جوړې کړي او په څو نومونو ترې پیسې اخیستل کیږي. په دغه غونډه کې د تازه او وچې میوې سوداګرو وویل چې په ټول کندهار کې د میوې د خوندي ساتلو لپاره سوړ ساتنځایونه نه لري، په ځانګړې توګه سرحدي سپین بولدک ولسوالۍ کې. د دوی په خبره که یوه ورځ د پاکستان سره پوله تړل کیږي د دوی محصولات د ګرمۍ له کبله خرابیږي او دا ډول تجربې په تیر کې لیدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو لومړي مرستیال یونس مومن په دغه غونډه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د نورو صادرات ترڅنګ د کراچي او واګاد لارې ترانزیت ته هم اجازه ورکړي. که موږ غواړو چې د زموږ مشکلات دایمي حل شي، هره ورځ ترانزیت بند ترانزیت اله ابټا یا د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ دا چې دی په دې کې مشکلات شته. هر ترانزیت هر تفاهمنامه یا شی چې جوړ شي د دې لپاره یو میټینګ جوړ شي، هغه ابټیکا میټینګ دی. ابټیکا میټینګ تقریبا په دغه 6 کاله په 2 کال کې یو ځل هم نه دی دایر شوی، یا د افغانستان د حکومت څخه یا د پاکستان د حکومت څخه. ارزو مو دغه ده چې دغه میټینګونه باید ژر تر ژره داخل شي او د ابټا قرارداد چې دی اوس تقریبا پر خلاصېدو دی. موږ غواړو چې د یو نوي قرارداد سره او هغه مشکلات چې موږ په ابټا کې درلودله هغه باید زموږ راپسي، چون افغانستان د ترانزیت څخه چاره نه لري او پاکستان هم زموږ د هغو 8 لارو څخه چې موږ دنیا بهر ته لرو یوه ستراتیژیکه لار ده زموږ. افغان سوداګرو دغه غوښتنې پر داسې مهال مطرح کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک د لارې د صادراتو له پیلېدو یوه ورځ وروسته دغه لاره چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د اعتراض په توګه بنده کړې. د چمن ځایي خلک او سوداګر وایي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره دې د خلکو پر مخ په عادي توګه پرانیستل سي. د چمن ښار سلګونه اوسېدونکي له کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې دې غاړه سپین بولدک کې په کاروبار بوخت دي، خو د تېرو 3 میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په تلو راتلو یې بندیز لګول دي. خو بل خوا د تورخم او غلام خان بندر د لارې نن پاکستان ته د افغاني محصولاتو صادرات په عادي توګه روان وه. پاکستان په تېرو 3 میاشتو کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د افغانستان پر محصولاتو او صادراتو بندیز لګولی و. که څه هم په دغه 3 میاشتو کې افغان سوداګرو ته د اوښتې زیان په اړه کره معلومات نشته، خو د کندهار سوداګري خونه وایي چې په کور دننه بازارونو کې د افغاني محصولاتو بیې 80 سلنه لوېدلې وې. د سوداګرۍ خونه وایي تر 3 میاشتې وروسته کله چې تېره ورځ یو ځل بیا پاکستان ته صادرات پیل شوه، په کور دننه د تازه میوې بیې هم ورسره پورته شوي دي. افغان سوداګر تمه ښیي چې د پاکستان ترڅنګ نور هیوادونو ته دې هم د دوی محصولاتو لیږد پیل شي. مامون تورانی، BBC کندهار.